تاسې روغ او جوړ یاست. زه محمد عارف یم د پشهیي لارښود چینل نه تاسو سره هم کلام یم. دوستانو نن ما داسې یو اپلیکیشن تاسې ته برابر کړی چې تاسو هغې په واسطه کولی شئ چې افغانستان په هره سیم کارت کې فری انټرنیټ استعمال کړئ. دوستانو موضوع شروع کولو نه مخکې تاسې که زما چینل کې نوی یاست نو زما چینل لایک، سبسکرایب او ملګرو سره شریک کړئ. دوستانو یو داسې اپلیکیشن دی چې تاسې هغې په ذریعه کولی شئ چې فری انټرنیټ په هر افغانستان په هر سیم کارت کې تاسو فری انټرنیټ استعمال کړئ. دوستانو که دا ویډیو چې زما ګورئ تاسو سکیپ به نه کوئ. که کوم موضوع داسې موضوع چې مهم ټکي تاسې نه پاتې شي بیا تاسې نشئ کولی چې په ښه طریقې سره دغه کار باندې پوه شئ. نو دوستانو مهرباني وکړئ چې ویډیو سکیپ نه کړئ، ځکه چې مکمله وګورئ ویډیو چې سکیپ شي تاسو نه بیا کوم مشخصات پاتې کیږي هغه په وسیله تاسې نشئ کولی چې هغه باندې پوه شئ. دوستانو نو ځو موضوع په طرف. موضوع چې مونږ لومړی چې ځو مونږ پلی سټور ته ځو. کله مو چې پلی سټور ته لاړو دوستانو هلته یو اپلیکیشن دی دلته نوم یې لیکمه. دوستانو که تاسې پلی سټور کې د پیدا نه کو نو زه به ډسکریپشن کې د دې لینک ورکوم، همغه لینک په ذریعه تاسې دا اپلیکیشن پیدا کړئ. دوستانو پلی سټور کې به تاسو SKVPN په نامه د SKVPN په پلی سټور کې سرچ کړئ. دوستانو دلته به راځي 2019 SKVPN راځي. دوستانو 2019 هغه کې لیکل شوی. دوستانو تاسو هغه ډاونلوډوئ. دلته فعلا اوس ما سره انټرنیټ نشته دی ځکه زه نشم کولی چې دلته تاسو پیدا کړم. ما مخکې نه مخکې ډاونلوډ کړی دی. دوستانو مونږ ځو اپلیکیشن په طرف. دوستانو زه موبایل سکرین ته راغلی یم. دوستانو زه هغه اپلیکیشن پیدا کوم. زه دلته SKVPN په نامه چې تاسې ګورئ دغه اپلیکیشن دی. دوستانو نیټورک وارنینګ راځي دلته دوستانو ځکه چې دلته اوس ما سره انټرنیټ نشته دی. دوستانو دلته تاسې اخر د کنټري سلیکټ دلته کلیک کوئ. دوستانو دا یاد نه ونه اوسي دوستانو چې دلته یونایټډ سټیټ انتخاب شوی دی خپله. که تاسې دې کې تغییرات ورکړل نو دوستانو ستاسو به هغه کې کار به ونه کړي که نه. دوستانو داسې نشئ کولی چې دې تبدیله کړئ. دوستانو دلته به یونایټډ سټیټ په آسیایي هیوادونو کې ځکه چې دلته قابل استفاده دی آسیایي هیوادونو کې باید یونایټډ سټیټ انتخاب شي. او که کوم اروپا هیواد کې، جاپان کې، کاناډا کې، هانګ کانګ کې هلته بیا کولی شئ چې خپل کنټري انتخاب کړئ. دوستانو نو مونږ څه چې کوو دلته به تاسو به دلته کله چې لومړی د اپلیکیشن خلاص کړئ دوستانو تاسو ته 4.5 MB درکوي. کله چې 4.5 MB پوره شو تاسو لومړی باید ستاسو سیم کارت کې لږ تر لږه 10 MB یا 15 MB باید ستاسو سیم کارت کې موجود دي. کله مو سیم کارت په دې خاطر موجود دی دغه سپین بټن چې دی دې باندې کنیکټ کولو په خاطر تاسو سره باید 10 MB یا 15 MB موجود اوسي. بیا به تاسو دا سپین بټن چې دی تاسو به دا کنیکټ کړئ. دوستانو زما سره انټرنیټ نشته ځکه نه کنیکټ کېږي. کله چې تاسو سره یو 15 MB یا 10 MB انټرنیټ وي تاسو بیا کولی شئ چې دا کنیکټ کړئ او هغې نه تاسو به فری انټرنیټ ترلاسه کړئ. که چېرته دوستانو ستاسو MB 4.5 MB یا 600 MB لومړنی MB خلاص شو نو تاسو MB څنګه لاسته راوړئ. نو زه دوستانو دلته 3 نقطه‌یي علامات 3 نقطو باندې کلیک کوم. دوستانو درېیمه آپشن باندې انویټ فرینډز لیکل شوی. دوستانو دا انویټ فرینډ به تاسو ته کلیک کوم. کله مو چې کلیک کوو دوستانو دا اپلیکیشن به انویټ کوي. دوستانو ته دعوت ورکوي فالو اس آن فیسبوک. فیسبوک کې کله چې تاسو انویټ کوئ ملګرو ته لیږئ دوستانو نو 200 MB تاسو لاسته راوړئ. او که چېرې انسټاګرام کې تاسو انویټ کې تاسو 200 MB لاسته راوړلی شئ. دوستانو کولی شئ دا ټویټر، فیسبوک هر سوشل میډیا کې تاسو ملګرو سره شیر یا انویټ کړئ دوستانو نو تاسو ته به 1.5 GB 400 MB 500 MB همداسې تاسو ته راځي. دوستانو نو د دې لینک ما کافي کړی دی. دوستانو دې لینک هم لاندې درکوي نو تاسو ته کافي کوم ډسکریپشن کې ورکوم. هماغه ځای نه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دې نه فری انټرنیټ استفاده وکړئ. نو دوستانو موضوع همدومره و. تر دې دمه مو خدای ته سپارم. الله مو